او اوس بلنه ورکوو ګران ورور او ښه شاعر عمر باورا زماني زماني صاحب خپله وینا وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ټولو قدرمنو لیکوالانو او مېلمنو ته سلامونه او ښه راغلاست وایم. خوشحاله یم چې تاسو سره په دې غونډه کې ګډون لرم. تر 80 میلیونه زیات پښتانه او زموږ مورنۍ ژبه پښتو، خو دا چې په هند کې یو څه اوسېږي تقریبا 10 میلیونه دي، په هغه دا چې هغوی خپله ژبه له یاده ویستلې ده. نو دا بیا د زموږ استادانو او د ژبپوهانو ته پکار دي چې هغه کسان یا د قوم خلک چې خپله پښتو یې د یاده ایستلي چې هغه موږ بیا په پښتنو کې حسابولی شو که نه شو، خیر هغه بیا وروسته خبره ده. په لر او بر کې تقریبا د 80 میلیونو څخه زیات پښتانه ژوند کوي، خو د مرکزي اسیا د دې ستر ملت مورنۍ ژبه پښتو د پښتنو په خاوره حاکمه او د ضرورت ژبه نه ده. ضرورت یو مهم شی دی، هغه به وروسته ما د پښتو ژبې د پرمختګ او پرمختیا په باره کې هغې باندې بیا وروسته خبرې کوم، او د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځ د لنډ تاریخ او د پښتنو واکدارانو مورنۍ ژبه پښتو د لوی افغانستان د جوړښت د مخه وروسته او د پښتو ژبې د پرمختګ او پالنې لارې چارې. د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځ دا چې زموږ مخکې یو ملګري دې باره کې رڼا پرې اچولې وه، خو دا چې بنګال د نفوس او د رقبې له پلوه د پاکستان یوه لویه صوبه وه او د جنا او د لیاقت علي خان لخوا پرې اردو ژبه په زور حاکمه کړی شوې وه. نو بیا په 1952 کال په 21 د فبروري بنګالي محصلینو د خپلې ژبې بنګالي په نصاب او زده کړو کې د شاملېدو او حاکمیت لپاره لاریون وکړو چې د پاکستاني پولیسو لخوا یو څو تنه پکې شهیدان شول. او بیا نو په 1999 کال د اکتوبر په 18 نیټه ملګرو ملتونو د بنګلادیش وړاندیزونه ومنل او 20 د فبروري د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ونومول شوه. پښتانه واکداران او مورنۍ ژبه پښتو په نړۍ کې دوه ډوله فاتحین تېر شوي دي. یو ډول فاتحین هغه دي چې ملکونه به یې نیول نو خپله ژبه او کلتور یې په نیولو هېوادونو حاکموو، لکه ایرانیان، عربان، انګریزان، اسپانویان، فرانسویان، پرتګالیان او روسان چې د دوی له حاکمیت له دورې وروسته هم د دوی ژبې پر هغه هېوادونو حاکمې پاتې دي. جلا د فارسي ژبې چې د محمود غزنوي څخه نیولې بیا تر مغولو پورې چې په قام ترکو د هند په بېلابېلو ولایتونو کې رسمي او د کار ژبه فارسي وه. نو له دې امله خلک مجبور وو چې د کار او روزګار تر مقام لاس راوړلو په خاطر باندې باید فارسي زده وي، نو زده کړې به یې په فارسي کولې. نو کله چې انګریزانو هند ونیو نو د ضرورت او د کار ژبې انګلیسي کړه، نو د فارسي پر ځای د کار او د ضرورت ژبه انګلیسي شوه. نو دې په خاطر چې ځایي اوسېدونکي نه فارسیوانانو او نه انګلیسي ژبې وو، نو له دې په خاطر باندې د ضرورت پر اساس باندې یوه ژبه پرېښوه او پرله پسې بله یې خپله کړه. بیا دې کې لکه دویم ډول فاتحینو کې زموږ پښتانه راځي چې دوی هم په هند باندې تر پېړیو حکومت وکړو، خو دا چې د ضرورت ژبه خپله پښتو نه کړه او په دربار کې به د پښتو په ځای باندې فارسي یا غذایي ژبه هندي استعمالوله. نو دې په خاطر باندې دوی خپلې هغه ژبې ته کوم علمي کار ونه کړو. نو بیا همدوی را زموږ دا کوم واکداران چې دوی د غیرو مورخینو لخوا پښتنو مورخینو لخوا نړیوالو ته غیر پښتانه معرفي شوي دي. نو که دې چې د په هغه وخت کې پښتو ژبه یې لیکلې وې، نو دوی تاریخ هم د پښتو مورخینو لخوا په سم ډول پښتنو ته ورپېژندل شوی دی. بیا همداسې خپله خوشحال بابا چې هغه هم د هغه تقریبا کله چې د ډیلي تخت د پښتون پاچا ابراهیم لودي څخه مغولو ترلاسه کړو، نو بیا تر تقریبا یو پیړۍ او څو لسیزې وروسته خوشحال بابا په دې فکر شو چې باید پښتانه د مغولو څخه آزاد کړي. نو دا چې د هغې له څو
لکه د دریو لکه پلار او نیکونو څخه د مغولو سره وو او د مغولو د حکومت د پراخوالي په خاطر ډېرې جګړې هم کړې وې د مغولو په خاطر باندې. خو دا چې کله د اورنګزیب لخوا بندي شو نو خوشحال بابا پوه شو چې باید د پښتنو لپاره ودرېږي او پښتانه خپلواکه کړي. خو څنګه چې خوشحال بابا غوښتل هغه په دې کار کې بریالی نه شو. خو بیا هم د بابا ډېرې لیکنې او اثار موږ ته پاتې دي چې پښتانه یووالي او وحدت ته رابللي او پښتو ژبه لکه پښتنو ته دا پوښتنه چې باید پښتو ژبه علمي شي. زه اوس هغه د پښتو ژبې پرمختګ لارې چارې زه دې ته راسم راځم ځکه دې باندې ما یو څه لیکلي دا به زه دې نه ویم. وایي لومړی باید په لر او بر کې پښتو ژبه د ضرورت ژبه شي. یوه ژبه هغه وخت د ضرورت ژبه ګڼل کېږي چې د کار ژبه شي او روزګار ورسره وتړلی شي او روزګار هغه وخت ورسره تړلی کېږي چې دولت او دفتر ژبه شي چې په اداري کارونو کې ورته ضرورت وي. افغانستان کې یوازینۍ د ضرورت ژبه فارسي ده نو ځکه هر ترکمن ازبک پښتون پشهین نورستاني بلوچ ټول مجبور دي چې فارسي زده کړي مګر فارسیوان مجبور نه دي ځکه چې کار او اقتصاد فارسي ژبې پورې تړلی دی. هر پښتون وزیر معین رئیس مدیر او مامور لپاره اړینه ده چې خپله ژبه پښتو حکومتي ادارو کې د کار ژبه کړي او که پښتون حکومتي چارو کې دا کار ونه کړي پښتو ژبې دا قرباني ورکوي باید دوهم ځل ورته پښتون ولس د کار موقع ورنه کړي. همداسې پښتونخوا کې د ضرورت او دفتر ژبه اردو او انګلیسي ده نو هلته پښتانه مجبور دي چې اردو او انګلیسي ژبو کې زده کړې وکړي ځکه چې کار ورسره تړلی دی. که چیرې موږ پښتونخوا کې دفتر ژبه پښتو کړو نو بیا به پښتانه مور او پلار مجبور شي چې خپل اولادونه هغه ښوونځیو ته ولیږي چې تدریس پکې په پښتو وي ځکه چې د زده کړو بشپړېدو وروسته به د کار ژبه پښتو وي نو ټول شخصي ښوونځي چې اوس تدریس په اردو او انګلیسي ژبو کوي ډېر ژر به په پښتو شي او چې هر کال په میلیونهاو پښتانه ورګانې او پلاران خپل اولادونو ته هر کال په میلیونو روپو لګښت اردو او انګلیسي ژبو کتابونه اخلي نو ورته به د پښتو ژبې کتابونه د نصاب په بېلابېلو مضامینو کې پکار وي نو د پښتو ژبې کتابونو ته به د خرڅلاو لپاره ښه بازار پیدا شي. په زرګونو لیکوالان به په پښتو لیکل پیل کړي او پښتو ژبه به له ادب او تاریخ سره سره ساینس او ټکنالوژي په ډګر کې په ډېر لږ وخت کې چټک پرمختګ وکړي او د نوي عصر د وختونو سره سم به د پرمختیا په لور حرکت وکړي. اوس چې کومو میډیاو ته لاسرسی لرو باید له دې لارې پښتنو کې د پښتونولۍ شعور بیداره کړو چې خپله ژبه پښتو د پښتنو په سیمو حاکمه او د ضرورت ژبه کړي. کنې اوس چې کومو پښتنو په افغانستان کې خپله ژبه پرېښې او فارسي ژبې شوي او پښتونخوا کې اردو سرایکي او انګلیسي ژبې شوي دي که دا لړۍ همداسې روان دی دوام وکړي د پښتو به د پرمختګ پر ځای له نورو ژبو وروسته پاتې شي. دلته یو ورکوټی غوندې شعر داسې سره شروع کوم وایي پښتونخوا کې چې پښتون لږ شانته عصري شي بیا یې ژبه شي اردو یا انګریزي. افغانستان کې چې له ښار ته ورنږدې شي بیا بلبل غوندې ګړېږي په فارسي. له ښاغلي زماني صاحب نه یوه نړۍ مننه.